بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور ته پوښتنه کړې ده چې دلته یو سړي مسجد جوړ کړي خو د هغه کاروبار ټول د حرامو دی، نو آیا په دغه مسجد کې لمونځ صحیح کیږي او که یا؟ مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب په خپله فتاوا کفایت المفتی جلد نمبر 7 صفحه نمبر 9 هغه لیکلي دي که چیرې د یو سړي ټوله عمدن ټوله ګټه د حرامو پیسو وي او دی په دغه حرامو پیسو باندې مسجد جوړ کړي، نو هغه مسجد نه بلل کیږي. البته په هغه کې لمونځ کیږي لیکن د مسجد ثواب نه ورته ملاویږي. ګوره، یو د مسجد خپل ځان ته ثواب دی، یو داسې لکه په کوټه کې چې سړی لمونځ وکړي، نو هغه مسجد چې په حرامو پیسو جوړ کړی وي هغه مسجد نه بلل کیږي. البته لمونځ کې صحیح سو، د مسجد ثواب نه ورته ملاویږي، په ثواب کې به کمی وي. خو که چیرې د چا په عمدن په ګټه کې حلال و حرام دواړه شامله وي، مخلوطه وي، بیا په هغه پیسو مسجد جوړ کړي، نو ودته هغه د حرامو پیسو خرڅ کولو ثواب خو نه ورته ملاویږي، صرف د هغه حلالو پیسو د ورته ملاویږي. لیکن د احکام او د فتوا په روی سره او حکم او فتوا دا دی چې دا مسجد بیا مسجد دی، د وقف د صحیح کېدو حکم ورته ورکول کیږي او مسلمانانو ته هم دا حق کیږي بیا چې په حیثیت مسجد هغه استعمال کی او د هغه حفاظت وکړي. په حواله سره د فتاوا شامی جلد نمبر اول صفحه نمبر 458 د غرنګ شامی جلد نمبر اول صفحه نمبر 301. والسلام. تاسو د دینی پوښتنو ځوابونه کوي مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.